بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ و جوړ به یاست او تیر درسونه به مو زده کړي. د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راځو زموږ د نن ورځ د درس موضوع بیا هم د 10م ټولګي د کیمیا د مضمون څخه یوه بله موضوع ده چې په پر اکسایډونو کې ریډوکس تعاملات دي. د کتاب صفحه 214 او 23 نمبر درس دی. راځو درس ته مخکې د دې چې موږ په پر اکسایډونو کې ریډوکس تعاملات تشریح کړو، مخکې د دې باید موږ پر اکسایډونه وپېژنو. ګرانو زده کوونکو، مخکې موږ په تیزابي محیط کې ریډوکس تعاملات ویلي وو، په الکلي محیط کې ریډوکس او په خنثا محیط کې. یعنې که چیرې دا درې محیطونه موجود وه، یو تعامل سرته رسېدلی و، بیا څنګه موږ کولی سوای چې دا معادله یې توزین کړو. راځو د نن ورځ په درس کې موږ د پر اکسایډونو په برخه کې، یعنی که چیرې یو تعامل سرته رسېدلی و او پر اکسایډونه موجود وه، څنګه کولی سو چې دا تعامل توزین کړو یا معادله یې توزین کړو. نو مخکې د دې چې موږ پر اکسایډو ته ولاړ سو، ریډوکس تعاملاتو ته، موږ لومړی پر اکسایډونه پیژنو. پر اکسایډونه عبارت له هغو اکسایډونو څخه دي چې په هغو کې د اکسیجن د اکسیډیشن نمبر درجه منفي وي. اکسایډونه عموما هغه مرکبونه دي چې اکسیجن د یو بل عنصر سره یو ځای سوی، یا هغه دوه عنصري مرکبونه چې یو اکسیجن او یو بل عنصر وي، دې ته موږ اکسایډونه وایو. بیا اکسایډونه خپل ځان ته ډولونه لري چې د هغوی څخه یو هم پر اکسایډونه دي. اوس د مثال په ډول سره موږ د اکسایډو یو مثال لیکو. که چیرې موږ اکسیجن دا د یو عنصر سره جمع کو، یو الیمنټ یا یو عنصر موږ د دوراني جدول سره لرو، دا که چیرې موږ د اکسیجن سره جمع کو، نو د دې دواړو د محصول څخه چې موږ ته کم مرکب لاسته راځي، دې ته موږ اکساید وایو. یعنې اکسایډونه دوه عنصري مرکبونه دي، یو به اکسیجن او یو بل عنصر پشکې کې وي. نو اوس موږ د اکسایډونو د ډولو څخه هغه اکسایډونه وایو چې په هغوی کې د اکسیجن د اکسیډیشن درجه یا اکسیډیشن نمبر منفي وي. نو هغه اکسایډونه چې په هغوی کې د اکسیجن اکسیډیشن درجه منفي وي، دې ته موږ پر اکسایډونه ویلی سو. چې بیا سوپر اکسایډونه هم شته، معمولي اکسایډونه، تیزابي، الکلي، خنثا اکسایډونه. زموږ درس د پر اکسایډو اړوند دی. نو راځو پر اکسایډونه تشریح کوو. د مثال په ډول سره موږ یو اکساید لیکو H2O2. دې ته که چیرې موږ وګورو، هایدروجن پر اکساید دی، ځکه په دې اکساید کې د هایدروجن اکسیډیشن نمبر مثبت یو او د اکسیجن اکسیډیشن نمبر هم منفي یو دی. یعنې اکسیجن د منفي یو اکسیډیشن نمبر څخه کار اخیستی دی، چې دې ته موږ یو پر اکساید وایو. یا په دغه طریقه سره بل پر اکساید موږ لیکو، کاپر اکساید یا د مس اکساید. اوس د مس په اکساید کې هم اکسیجن د منفي یو څخه کار اخیستی دی، یعنې د مس اکسیډیشن نمبر مثبت یو او د اکسیجن اکسیډیشن نمبر منفي یو دی. دغسې نور اکسایډونه هم موږ کولی سو چې د مثال په شکل سره یې ولیکو. لیتیم پر اکساید. په لیتیم پر اکساید کې هم د لیتیم اکسیډیشن نمبر مثبت یو او د اکسیجن اکسیډیشن نمبر منفي یو دی. نو ټول هغه اکسایډونه موږ په کیمیا کې چې اکسیډیشن نمبر د اکسیجن د منفي یو وي، پر اکسایډونه بولو یا د پر اکسایډو په نامه سره یې یادوو. دا ټوله د پر اکسایډو په نامه سره یادیږي. اوس راځو ریډوکس تعاملات په پر اکسایډونو کې په کومو برخو کې سرته رسیږي. موږ تیزابي، الکلي او خنثا محیطونو کې ریډوکس تعاملات ویلي وو. په پر اکسایډونو کې ریډوکس تعاملات یو څه اندازه د دې څخه تشریح زیاته ده، یو څه کار زیات غواړي. نو په لومړي قدم کې موږ په ریډوکس تعاملاتو کې د پر اکسایډونو اغیزه وایو. یعنې که یو تعامل سرته رسېدلی و، پر اکساید پشکې موجود و، پر اکساید په دې تعامل کې څه اغیزه لري یا په کومه طریقه دی په دا تعامل کې اغیزه کولی سي. اوس دا اغیزې دوه ډوله کوي. لومړی پر اکساید د ارجاع کوونکي په حیث، یعنې کم پر اکساید چې موږ ولرو، دی چې په کم مرکب کې موجود وي، هغه مرکب به ارجاع کوي. یعنې دی به د ارجاع کوونکي په حیث کار کوي او هغه مرکب به ارجاع کوي.
په دوام قدم کې پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث، یعنی پر اکساید چې موږ لرو هغه بله ماده اکسیده کوي د اکسیدي کوونکي په حیث. په دغو دوو برخو کې موږ پر اکسایدونه وایو. لومړی که چیرې پر اکساید د ارجاع کوونکي په حیث کار وکړي، بله ماده ارجاع کې خپل ځان اکسیدایز کړي، نو په دې ځای کې محیط په نظر کې نیسو یا په یوه برخه کې تشریح کوو چې هغه برخه یې موږ لومړی محیط ته ځانګړی کوو. که چیرې محیط تیزابي محیط و، په تیزابي محیط کې هایدروجن پر اکساید د ارجاع کوونکي په حیث عمل کوي. که چیرې تیزاب موجود و، په دې کې موږ هایدروجن پر اکساید درلودی د ارجاع کوونکي په حیث عمل کوي. که چیرې دی د ارجاع کوونکي په حیث کار وکړي، نو په تعامل کې څه شي سرته رسیږي. دا په دې دویمه نقطه کې موږ وایو. که چیرې د ارجاع کوونکي په حیث عمل وکړي، نو هایدروجن پر اکساید 2 الکترونونه اخلي او د اکسیجن ایونونه او د هایدروجن ایونونه بدلیږي او لاسته راځي. لکه د مثال په ډول سره موږ هایدروجن پر اکساید لرو، محیط تیزابي محیط دی. په تیزابي محیط کې دی الکترونونه اخلي، یعنی که چیرې دی 2 الکترونونه واخلي، په نتیجه کې د دې څخه موږ ته د اکسیجن 2 ایونونه لاسته راځي، 2 اکسیجنه، ځکه په هایدروجن پر اکساید کې 2 اکسیجنه موجود دي. جمع د هایدروجن 2 ایونونه ورڅخه لاسته راځي په داسې شکل. کولی شو دا دواړه ایونونه یو ځای هم ولیکو، یعنی هایدروجن پر اکساید موږ 2 الکترونونه ورسره یو ځای کو، په نتیجه کې په داسې شکل سره ولیکو چې 2 اکسیجن منفي 2 جمع 2 هایدروجن مثبت 1. دا په تیزابي محیط کې د هایدروجن پر اکساید اغیزه وه. بل پر اکساید که چیرې د اکسیدي کوونکي په حیث عمل وکړي، په دې ځای کې بیا 3 محیطه موږ په نظر کې نیسو، چې لومړی تیزابي محیط، بل الکلي او بل خنثی محیط. محیطونه موږ پیژندلي دي یا په محیطونو کې موږ خبرې مخکې هم کړي دي. تیزابي محیطونه هغه محیطونه دي چې په هغوی کې د هایدروجن ایون موجود وي. دا د هایدروجن ایون چې که چیرې یو تیزاب و او هغو هایدروجن آزاد کړی و موجود و یا خپله تیزاب موجود و، دې محیط ته موږ تیزابي محیط وایو. او وروسته د دې څخه الکلي محیط. الکلي هغه محیط دی چې په هغې کې یو الکلي موجوده وي او یا هم د هایدروکسیل ایون موجود وي یا OH منفي موجود وي. دا که چیرې موږ درلودی په یو ریډوکس تعامل کې، دې ته موږ الکلي محیط وایو. وروسته د هغه څخه بل دریم خنثی محیطونه لرو. په خنثی محیطونو کې موږ که چیرې هایدروجن پر اکساید ولرو، هغه په دې معنا چې اوبه به موجود وي. دا 3 محیطونه. اوس راځو که چیرې پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث عمل کوي په یو تعامل کې، هر محیط یې تیزابي، الکلي او خنثی جلا جلا تشریح کوو او دا وایو چې کم مادې د هایدروجن پر اکساید په واسطه جذب کیږي، یعنی کمه ماده هایدروجن اکسیجن که الکترون ته یې ځان ته جذب کوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي قدم کې د اکسیدي کوونکي په حیث موږ هایدروجن پر اکساید کاروو. لومړی تیزابي محیط دی. که چیرې په تیزابي محیط کې هایدروجن پر اکساید 2 الکترونونه اخلي او د اوبو 2 مالیکولونه جوړوي. یعنی که موږ محیط تیزابي محیط ولرو او په دې کې هایدروجن پر اکساید ولرو، د هایدروجن پر اکساید په واسطه 2 الکترونونه اخیستل کیږي یا جذب کیږي، په نتیجه کې د اوبو 2 مالیکولونه ورڅخه لاسته راځي. د مثال په ډول سره هایدروجن پر اکساید دا موږ لرو، جمع 2 الکترونونه موږ د دې سره لرو او د دې سره باید موږ 2 دانې هایدروجن ایونونه هم ولرو، ځکه محیط تیزابي محیط دی. په تیزابي محیط کې موږ د هایدروجن ایونونه په زیاته اندازه سره لرو. مخکې موږ وویل چې تیزابیت د هایدروجن په ایون پورې مربوط دی. نو که چیرې دا 2 دانې د هایدروجن ایونونه موږ ولرو، د دې څخه معلومیږي چې محیط تیزابي دی. اوس راځو دې ټوله موږ سره یو ځای کوو. کله چې موږ دا سره یو ځای کوو، د دې څخه د اوبو 2 مالیکولونه لاسته راځي. H2O یو مالیکول جمع H2O 2 مالیکوله. کولی شو دا معادله موږ په لنډ ډول سره هم ولیکو، یعنی هایدروجن پر اکساید جمع 2 الکترونونه او جمع
دوه د هایدروجن ایونونه. که چیرې دا ټوله سره یو ځای کړو د دې څخه موږ ته د اوبو دوه مالیکوله لاسته راځي، یا داسې لیکلی سو چې دوه مالیکوله H2O څخه لاسته راځي. نو دا تعامل چې موږ وویلي په دې کې هم که وګورو هایدروجن پروکساید موجود دی او محیط تیزابي محیط دی. دا دوه هایدروجنه چې موږ لرو دا د اسید په معنا سره دی، یعنی تیزابي محیط دی، او دوه الکترونونه موږ دلته لرو. نو دلته هایدروجن پروکساید دوه الکترونونه اخلي، هایدروجنونه ځان ته جذب کوي، په نتیجه کې د اوبو دوه مالیکولونه یا دوه مالیکوله اوبه ورڅخه لاسته راځي. وروسته راځو بل الکلي محیط بي. په الکلي محیط کې که چیرې موږ غواړو چې هایدروجن پروکساید اغیزه وکړي، نو په الکلي محیط کې هایدروجن پروکساید دوه الکترونونه اخلي او په نتیجه کې دوه د هایدروکسیل ګروپونه ورڅخه لاسته راځي. دا چې الکلي محیط دی، په الکلي محیط کې باید د هایدروکسیل ګروپ موجود وي. نو هایدروجن پروکساید هم کوشش کوي ترڅو دی د هایدروکسیل ګروپونه تشکیل کړي او بیا هم محیط الکلي محیط پاتې سي. د مثال په ډول سره هایدروجن پروکساید موږ لرو، په دې کې دوه الکترونونه د هایدروجن پروکساید په واسطه جذب کیږي او په نتیجه کې دوه دانې د هایدروکسیل ګروپونه ورڅخه لاسته راځي، OH منفي او OH بل هم منفي. اوس که چیرې موږ دې ته فکر وکړو د هایدروجن پروکساید په مالیکول کې په ایون کې البته کم منفي یو چارج چې موږ لرو دا د دې دواړو مشترک چارج دی، یعنی په غټ قوسونو کې باید ولیکل شي چې هم د هایدروجن هم د اکسیجن مشترک چارج دی چې دې ته موږ مرکب انیونونه وایو، یا کولی شو په لنډ ډول سره هایدروجن پروکساید د دوه الکترونونو سره یو ځای کیږي او د هایدروکسیل یا OH دوه ایونونه ورڅخه لاسته راځي. اوس ګرانو زده کوونکو دا موږ په دې خاطر سره وایو ترڅو موږ ریډوکس تعاملات په اسانۍ سره توزین کړو، یعنی موږ ته یو معادله راکړې ده په هغه کې هایدروجن پروکساید موجود دی، محیط ته ګورو، د محیط په اساس موږ په دغه طریقه سره کولی شو چې هغه توزین کړو، یعنی مخکې د دې چې موږ ریډوکس تعاملات په هایدروجن پروکساید کې توزین کړو دغه قوانین دي چې باید موږ زده وي ورته. وروسته راځو خنثا محیط ته. خنثا محیط موږ ویلی دی چې اوبه که چیرې په اوبو کې تعامل سرته رسیږي د ریډوکس تعاملاتو، نو په خنثا محیط کې یعنی په اوبو کې هم هایدروجن پروکساید دوه الکترونونه اخلي او دوه د هایدروکسیل ګروپونه جوړوي، یعنی په الکلي محیط او خنثا محیط دواړو کې هایدروجن پروکساید دوه الکترونونه اخلي او په نتیجه کې دوه د هایدروکسیل ګروپونه ورڅخه لاسته راځي. نو کولی شو دلته هم ولیکو چې هایدروجن پروکساید دوه الکترونونه جذب کوي او په نتیجه کې د دې څخه دوه دانې د هایدروکسیل ګروپونه یا د OH ګروپونه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو زموږ درس د نن ورځې چې د هایدروجن پروکساید اغیزې وې چې کومې اغیزې دی کولی شي په تعامل کې په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسه مو په الله جل جلاله سپارم. الله مو مل شه.